ستاسو باندې سیټ چې تاسو کومه ویډیو ښکاري دا د ټیک ټاکر یعنې مینو خان ویډیو ده، نو ډېره خرابه ویډیو کړې ده. دې تصویران هم لیک شوي، ده سره هم شیر کړو. دا ویډیو در سره هم شیر کړو. نو ویډیو خپله پوره وګورئ. راځئ لومړی ویډیو طرف ته ځو. ویډیو وګورئ، ویډیو نه بعد بیا خپلې یو څو خبرې کوو. ولې ستا د پیسو سره کار دی او که زما د بې عزتۍ سره د کار دی؟ اول دا جواب راکړه. زما پیسې ما ته واپس کړه. دغه مخکې ما ته د شرافت سره ویلي چې زه ستا بې عزتي نه کوم، منت درته کوم، زما پیسې ما ته واپس کړه. یو ځل چې ما باندې زما پلار وروڼه خبر شول، قسم په خدای بیا زه چا پروا ساتم. ما خو تاسې ویلي وو چې په عزت کې درته یم، تاسې نه دي لیدلي چې زما پیسې ما ته واپس کړه. نو زه ستا بې عزتي نه کوم، زه ستا عزت کوم. هلو، اواز دې کلیر نه دی. ستاسو نه زیات زمونږ فیملی بیک ګراوند سټرونګ وي په هر لحاظ باندې. کېدای شي د ستاسو اوس ما بریګیډیر صاحب سره هم خبرې وشولې. هغه ما ته ویل قسم په خدای چې په دغه شارجه کې د لکه مس پرتګ وباسم. وایي دا دې څه شي. اوس یې زما یو پکچر ورسره که نه، نو هغه پکچر یې زما افیس کې زما یو فرینډ ده، هغې ته یې راسینډ کړو. زه د کور ته روان یم، زه حیات آباد ته لاړه وم، نو زه دا د اوس رالم که نه کور ته ننوځم. او دا ما strong family background. غاړه راکړه چې وجاړم درته. ولې غاړه درکمه؟ چې وجاړم درته کوم. نو څنګه غاړه درکم؟ زه خو دې ځای کې یم، ته هلته شابه وجاړه راته پنشمنټ هسې لاسونه کولو که هسې لاسونه کولو که داسې تخته پاسه شابه وجاړه بچي. مینو تا له ډېر خوند درکوي. ستا ته دا غافمه دا لوف یو نه پنشمنټ کوه. ما جان نه نه دې ټایم نه ته ما سره دا چلونه کې بالکل پنشمنټ مې ګټلی دی. ته بیا ما له چیلنج نه راکې چې تا ته ګوره ما وختي وي بچي ما سره ګیم مه کوه، ته زما بچی کېږي. نو تا ما ته څو وي راځه اوس په دې پته ولګي، اوس دې پته ولګي را ازمینو زه د خپل پلار تاریان یم چې دا د خدای ظالم به په پټه چرته تلو دی پېښور ته دی، بل چې پېښور ته تلو پرې دویم ورځ به روان و که نه د بده شکي وو. او ته ما ته دا پته نه وه. دوستانو ویډیو ته وکته، دا ټیک ټاکر مینو خان ویډیو وه چې دې تصویران هم ورل شي، کمې خراب ویډیوګان چې وي هغه هم ورل شوي. تاسو به خپله په دې ویډیو کې وکته چې د کیسه الفاظ استعمال کړي. دا چې کله هم په ټیک ټاک کې راووته، په ټیک ټاک کې د دې کمپینز و، کوم ټایم کې مشهور و، د دې ډېر زیات عزت هم و، هر یو کس په د کمنټس هم ښه کول. خو اوس چې دا د لایو سټریپ ته راغله، په لایو باندې کال خبرې شروع کړو، نو دغه شانتې دې تصویرانو هم ورل شو، کومې ویډیوګانې چې کولې هغه هم ورل شوې. خراب ویډیوګانې ټولې لکه ځان یې خپله بدنام کړو. نو دغه ویډیو وه که تاسو خوښ شوي نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ پیج د سره لایک کړئ. زموږ کوم ویډیو چې څوک په یوټیوب باندې ګوري زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.